आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम द आसमान न दुनिया तराल नु यो प जद्दा बांधे हो बल प सरंदीप बांधे हो। उस दे द्वारो खुदा पाक ते यो इल्तिजा उकड़ा ची या अल्लाह दा सच उशु उस द माफे सूरत रा तखाया ची माफी बे संग की अल्लाह और तो फरमाए ची तासु द्वारा दा कलिमात वाई ची रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। नु बीबी हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे द्वारो दा कलिमात 300 काल हुए 300 काल पस दे अजियानु साहबानु ता पता दा च पारफात की कम वड़ू के गुंदे गर दे चागे तो जबल रहमत वाई आगे तो चिकमी पौड़ाई खतली दी दे पौड़ो सर निजदे यो चार दिवाली गुंदे ताव वड़ू के गुंदी जुमात थे। उलमा वाई च दाहग जुमात थे चिपदे मकाम बांधे द हजरत आदम और बीबी हवा मुलाकात शवे दी 300 काल अखपलो के सरवरुख तमाना ने खबर और जताना नेम खबर पदे मकाम बांधे द द्वारो मुलाकात यो यो तो हुई चिता आदम नहीं और बलबल तो हुई चिता हवा नहीं नो अगर मकाम न उस चार दिवाली गुंदे ताउदा वड़ू के गुंदी जुमात थे। अजीजानो द दी द्वारो मुलाकात चोश नो अल्लाह पाक दे इंसानानो द पैदाइश निजाम शोरो द बीबी हवा बची बची के द नो यो अलक यो जिनाई बहुश और ब्या बागी पसी बला जोड़ा बचे के द नो ब्या बम यो अलक यो जिनाई तासु बावरी दिली चिदा अलक जिनाई बा यो जोड़ा सहर पैदा के दो यो माखाम पैदा के दा बाजे खलकुली कली उलमाए मुहक्किकीन वाई चिना यो अलक यो जिनाए बा चनन पैदाशु न बल अलक जिनाए बा पखपल मियाद बांधे पैदा के समियाद च द हमल दे लस में आशते या शपग में आशते या द्वकाला न पखपल मियाद बांधे बबिया बला जोड़ा पैदा के अजीजानो द हमल द्रे वक्त दी द इस्लाम ना कुर्बान शम यो सड़े दे वादे को और शपग में आशते पासे बचे हो आय शरीयत के दा बचे ददे और कदा दे खजी गोया द खावन कोरता पखेटा रहा
اسلام وایي چې اقله موده د حمل چې دا هغه ګویا کې 6 میاشتې 6 میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا هم د دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شه په ښځه باندې به ګویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل ګویا کې د دې د پلار د کوره او سطح موده د حمل چې دا هغه 10 میاشتې او اکثره موده د حمل چې دا هغه 2 کاله یو بچی 6 میاشتې پس هم پیدا کېدی شي یو بچی 10 میاشتې پس هم پیدا کېدی شي او یو بچی 2 کاله پس هم پیدا کېدی شي نو چې 2 کاله پس پیدا شي هم صحیح دی چې 10 میاشتې پس پیدا شي هم صحیح دی او چې 6 میاشتې پس پیدا شي هم صحیح بیا هغې دپاره قانون دی الولد للفراش بچی د همغه چا دی چې د چا په کور کې پیدا شي اسلام څومره لوی پرده پوخ مذهب دی اوس حمل یو پټه خزانه ده هیڅ پته نه لګي اوس مونږ ته چا سره دا ګارنټي شته چې زه مور د خپل پلار نه راوړی یم شته وایي که نه مونږ ټول حلالیان دي وایو ځان لیکن دا ګارنټي چا سره شته چې زه د خپل پلار د نطفې نه د مور په رحم کې پیدا شوی که زما مور خیانت کړی د دې خبرې څه دلیل دغه وجه ده چې د قیامت په ورځ به هر سړي ته د پلار په نوم آواز نه کیږي اے د پلانی سړي زویا دا آواز به نه کیږي ځکه چې خو د حشر میدان دی لا تعداد مخلوق به پې ولاړي او د دروغو ځای نه دی نو کېدی شي چې دا مور راوړی د بل چا نه یو دنیا کې پلار بل څوک نو او به شرمیږي نو خدای د دې حیا ساتلو دپاره به هر سړي ته د مور په نامه آواز کوي ځکه چې مور دا یقیني ده او پلار متعلق چا سره هیڅ ګارنټي نشته نو د دې حیا او د پردې ساتلو دپاره به الله په قیامت کې هم د پلار په نوم آواز نه کوي د مور په نامه به آواز کوي عزیزان د الله نه لوی پرده پوخ بل څوک شته قانون په دنیا کې څه دی قانون که یو سړی دی په یو ګناه ولیدو او پرده دې پې واچوله نو الله به په قیامت کې ستا په 100 ګناهونو پرده واچي او جنت ته به دې وړي نن خو پردې اچولو کیسې نشته نن خو نه هغه دی چې ته په ما لمن اړوه او زه په تا لمن اړوم ته ما شرموه او زه تا شرموم زمونږ ملک د پاکستان غوندې شرمېدلی ملک نن پر روی زمین نشته او څه زمونږ د لاسه وشرمېد مونږ اوزګار یو صاحب خوراک ډېر دی روټۍ ډېره ده جامه ډېره ده اوزګار یو بس خو سروزګار ځان له پیدا کړو لکه تېرو ورځو کې ما هغه د ډم د ښځې د یعنی پرون بیا راته یو سړي ټلیفون وکړو وی جي چا نکاح رښتیا مات شوی دی انا لله و ظالمه ته اوس ډم پسې څه لګیا د خپلې ښځې غم جاړه خپل غم جاړه چې ستا نکاح چېرته مات نه شي نو مونږ اوزګار یو اوس یو سړي تپوس وکړو چې بھائی دا الفاظ یو سړي د ښځې متعلق ویلي
نکاح مات ته کمات نه دی نو فتوا ورک هم که اهل د فتوی هر مولا د دې اهل نه چې هغه فتوی ورکي د فتوا خپل خلق زما خپل رائے دا ده چې په ټول صوبه سرحد کې لس یا 15 علما به چې هغه د فتوی ورکولو اهل دي نور ټول زمارونه دي فتوا ورکول د هر کس ناکس کار خو نه دی تاسو خیال راغی لکه یو سړي خوب لیدلی چې یو خپه مې په مشرق ده او بل په مغرب ده نو هماغوندې له راغلی دی چې مونږ خو دا غواړو چې جوړ ملای نامه یا به په خوبونو پوهېږي یا چې ملای نامه بس به په فتوو پوهېږي بابا په آرام کښېنه ما له راغلی دی جی ما خوب لیدلی چې یو خپه مې په مشرق ده او یو په مغرب ده نو هماغوندې بزرګ ورته ویلي دي چې ښه دی چې لا شلېدلی نه سړی راغی علامه ابن سیرین ته علامه ابن سیرین ورته وی چې دا خوب خو دې چاته ویلی نه دی ورته وی چې صاحب یو ملا ته مې ویلی او هغه راته دا تعبیر وکړو ورته وی چې که هغه لا نه وی تلی او ورته دې حل نه وی ویلی او هغه د هغې په جواب کې دا ټکی نه وی ویلی نو ته به د مشرق او د مغرب بادشاه وي خوب یو مستقل عالم دی او خوب یو مستقل علم دی چې مونږ له هغه بوی هم نه دی راغلی بوی نو زما عزیزانو عرض دا و چې دعا دا کوه چې خدای خپله پرده مې ساتي اوس په بل لمنې څه لاړې نو زمونږ شپه ورځ کار دار بل شرمول بل رسوا کول بل بی عزت کول اسلام ډېر ښکلی مذهب دی ډېر ښکلی مذهب او مونږه د لاسه رسوا شو څه زمونږ د لاسه ډېر او څه د پاکستان د اقتدارونو د لاسه رسوا شو مونږ به د قیامت په ورځ زمونږ په غاړه کې لوی زولنې چې دي هغه د اسلام پرتی چې زه ستا د لاسه رسوا وم پرونه خبره درته یو سړی دی چا سره د کور تنازع ده ما د دواړو ډلو بیانونه واورېد یو ډله چې دا پکې هغه ډېر نیکان بزرګان نو ما ته وایي چې مولانا صاحب که خبره زمون طرف ته نه راخوېږي نو رواج ته یې وباسه بیا یې په شریعت مه فیصله ما ورته ویل چې خبر هم ستا طرف ته درخوېږي خو چې یو 10 منټه تیر شو بیانونه مې واورېده واک مې دواړو نه واغېستو پې ورډز مې وا چې ورډز مې والا نو ټوپونه جوړ کړ چې تا خو ما ته ویلي ما خویدل دا معنا چې ستا طرف ته کور دی وراني ما دا درته ویلي ډېر ټوپونه یې وویل زه به دې پوی کړی وی زه به دې دا کړی مال چې مې پوی کړی وی بیا تا چړې لاندې سا چېرته اغسته دا خو چې پوی نه یو دا مری ولا غوسه کوي هغه خوند نو ته ووایه چې دا ستا منځونه دا ستا بزرګي دا ستا
نفلونه او داستای. نو بیا خو ما ولا داسې ګړز ورکړی بیا ټوپونه ډېر وال خو څه کېده نه. نو عزیزانو عرض مې داو چې ورځ تېرېږي د سردار کونین حدیث ته صلی الله علیه وسلم چې د آخر زمانه اسلام به د ارچا په دې خوله کې وي او د مرۍ نه به ښکته نه. تاسو وګورئ د خپل ملک د ارچا په خوله د اسلام نوم شته لیکن د مرۍ نه لاندې بیا اسلام نشته. زه خو ایمانی درته وایم چې یو بزرگ څه د سل شپږ شلو کالو زه ورغلی وم ما ته مولانا صاحب داسې وخت به راشي چې تاسو به په دې ګیرو پورې تنګ یې. دا به وایي چې خدایه دا څه واښه مې په مخ را ځوړند کړي. ویل به په مصله به ولاړې او څه به کې برزبا تسبیح در دلگاو خر برزبا تسبیح دل دلگاو خر په جبه به دې تسبیح وي او په زړه کې به دې گاو خر. ای چونی تسبیح که دارت اثر دا تسبیح به څه اثر لري چې ولاړ په منځ کې په مصله ولاړې په صف کې ولاړې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وے اهدنا الصراط المستقیم وے اور در دل گاو خر. عزیزا دنیا کې وګورئ تاسو یو بابولا دې درخواست ورکړې جی ماتا بمبا ولګاوه او د کمیټه ورسیر راغې چې به ستا درخواست منظور شو بمبا درته لګو او بیا ته ورته وایې چې نه جی زه نه لګوم نتیجه به څه بھائی درخواست کڑے چلو چوس منظور شوس بمبا نہ لگے داخلہ بدی موئی ورپس خدا تا دی پار ملس کے اہدنا صراط المستقیم خدا ما تا سملارو خواہ اللہ وی سملار دی غختہ دل للمتقین دا قرآن سملار دا دیتا گورا پی روان درخواست کڑے چی منظور شو آدھا خدا منظور کڑے درخواست مسترد کر وای ته اهدنا صراط المستقیم چې مونږ کې وای دروغ نه وي بار په سړک ولاړې ډبګرای ته کوم لار تللی کم خوازې کاکا وی ډبګرای ته دا لار تللی او ته د دې ځای په ځای داسې روان شي نو سړی به دې ګړګړونه ونیسي چې خوار چې تپوس ته ډبګرای کول او روان شوې وخو پولته دا سارم توپ دی کول اوس مونږ باندې باغه چلی اهدنا صراط المستقیم خدا سم لار راخایا خدا وی دا قرآن سم لار دا قرآن مونږ پرې خود شیطان په لار روان شو وای دا قرآن به زولانی زمونږ په غاړه کې قیامت کې نه پرې اوس قرآن هم صاحبہ داسې شی فرض کړی دی لکه د دوایي دکان دکان لکه څوک ورشي هلته نه ځمکه سټي او نه دیوالونه سپي او نه څه کې خو دوایي والي او تیزي اوس قرآن مونږ د دوایي دکان فرض کړی دی خو چې څوک مړ شي قرآن ته وایي چې راشه دا مړی لږ مرداره تیکه ووې بخه مولیان طالبان راولي او خټ کېدلي وریجې ورته پخې کړي او صاحبه بر شو چې د جنت دوتي شو لاړو تاسو خیال راغی بیا په دې کارونو به چېرته کار کېږي نو اسلام نه مونږ مسخره جوړه کړه مونږ نو دغه اسلام به مونږ د پاره سبب د دخول د جهنم ګرځي تا په ملک کې
قاریان ځان سره ګرځول او تلاوتونه کول قرآن دې دپاره نه دی. زمونږ صدر صاحب کویت ته تللی اسلامی سربراہ کانفرنس قاری بوتلی دا بیل بیروپیت تے چه ځان نمخ کې قاری ودرئی چې زه خو په دې قرآن مړ مړې مده او جی ورځ په ورځ ستا ملک د نااهلۍ ثبوت ورکوي لګیا د سند کابینه ولې ماته شوه ځکه چې نااهله وه نو اول دې ماته کړه چې دا نااهله ده او هغه نااهله دې بیا واغسته مرکزی کابینه دې ولې ماته کړه ځکه چې دا نااهله وه او هغه نااهله دې بیا واغسته د صوبه سرحد کابینه ولې ماته شوه ځکه چې دا نااهله وه نو سبا د خالی ورځ ده کنه جی نو هر یو وزیر به بیا په درې درې منه صابون ووینځلی شي او پاک به شي یو اکسین ما ته راغی ما نه خپل وزیر 12 لکه روپۍ اخیستي دي چې تا ډایرکټر کوم 12 لکه او ډایرکټر یې نه کړ نو هغه اکسین ته ما وویل چې زما وس اوچلي نو اول به تا نه تیکې پرې کوم تا به کیمه کوم ته چې په ډایرکټرۍ 12 لکه ورکې نو د 12 کروڑو نظر دې لګي نو په 12 لکه ورکې کړ دا ستاسو ملک دی دا زمونږ وطن دی دا هغه ملک دی چې دا تاسو ورته ډولۍ ډولۍ کېږي چېرته وزیر راشي سپاسنامې ورته ملیان پیش کیو ورته نیلی چینیش عزت معاف ذوالمجد و ذوالفضل دا ټول منافقت نه دی ذوالمجد او ذوالفضل چې زه چاته ووایم دې له ملا له قرآن ورکه چې دا سړی د وزارت نه لرې شي بیا به ذوالمجد او ذوالفضل ورته ووایم نو د پیسو دپاره دې دی ذوالمجد او ذوالفضل انا لله نو مونږ خو شرمېدلي یو وروره یو حکیمو زما خوله نه جوړېږي چې زه ووایم په چا باندې لعنت څوک د لعنت ټکی ووایي زه وایم اول په ما یو حکیمو ښځې به وله ډېرې راتلې نو د ښځو حال به یې چې ولیده نو کور ته به چې راغې بوډۍ غوندې مور یې وه ګرځېدی هم نه شوه ویل به مورې لعنت په ښځو هغې به ویل بچیه بغیر زمانه ویل ولې وی زما لمن بچیه ډېره پاکه ده حکیم ډېر تنګ شو چې د دې مور دا راز به زه څنګه فاش کړم یو طالب یې مصلحتي کړ چې د مور سره مې ته څه تله راتله کوه او دې ته یې اماده که چې تا سره نکاح وتړي طالب به تلو راتلو بوډای ورته وی چې بچیا دلته خو مې دا زوی دی او ما وتښتوه مټیزه مې کا خو زه چې تلی نه شم طالب ورته ویل په پچای کې به دې کښېنو پاکستانی ګډې خو په خپله تښتي که نه د ټاک دی غیرتو چې تاسو دا د اسلام نوم څنګه علي د ښځو ته خو اول وګورئ نو بیا د اسلام نامه علي د ښځو ته وګورئ د لورو ته وګورئ بیا د اسلام نوم علي یو ځای ته زه په دوره ځمه نو زما د ښځې څه کار دی چا به ما سره ځي ما د ښځې څه کار یو فنکشن ته زه ځمه زما د ښځې څه کار دی زما ښځه به ملته
डोले डोले की लखो शर्मेली चल लग हया हो के लग गैरत हो के बेगल जवाम खैर दोरंगी प्रेद इस्लाम और दोरंगी छोड़ कर एक रंग हो जा दोरंगी छोड़ कर एक रंग हो जा सरासर मोम हो या संग हो जा दोरंगी प्रेद इस्लाम नुम अगस्तल प्रेदा खुदा दे ताटोल उमर लरी बस खलास खबर इस्लाम नुम माल दे इस्लाम गला दे इस्लाम गद्दारा दे इस्लाम नुम माल मौन तबाह बयू अगर औरज़ बहु गोरई कि पाकिस्तान बदा चाटाई रावरीगी और दा से गड़म्बा बई कि वल्लाहिल अज़ीम कि दजान नबम खबर नहीं है दा से गड़म्बा नन खुतवे कि आखिरत की खबर है किसको या तो आराम से गुजरती है दा बंगले और दा ऐशुना दा बपुमिनो जा रही मीर बकवी और सब पलास खाली राजीव गांधी सरहद तफौजुन राउस्ती दी दा टीजुना द दुई गोरे दा टीजुना गोरे दे खादिम द तख्तिलार निश्ता और दे खादिम द तख्तिलार निश्ता नुजई बकम पास बस पे वक्त समझ अगद अकबर बादशाह द लटानो बंदी अल्लाह कटू सो कई अच्छा को तकड़ा है डर तकड़े जमुंग दे बाला माने कि दा बाला माने दादा चिपके ना दलतम दा शलखी शलखी चरतरा पैदा शी तमाचा बरोबर टकड़ा वो चिगीरशी बिया लास न उचते सलवेख डाजा लगी बोलना शी और प्रदेश रख टकड़ा वदुनो के प्रदो के चरावान ये डेर तुरजन ये ता उरस बियरता पवादे के सड़े मड़की उरस बियरता सड़े मड़की क्लाशन कोप बांधे लगी ऑटोमेटिक तमाचो बांधे लगी तो वली दे इलाज नशे को वली दजी बन ना ऐलानों का चे तमाम वसले दाखिले कई किनी स्वर लस्का लके तो उगोरे चे जमाना सुख डजू ऐलानों कई चे कुल हम वसले दाखिले कई मलेशिया बॉर्डर रहो गड़े और पदी कुरनु चापी और वाच अलता सहबा परुण रात चा खबर कोला कुआट के डजे बंद अलता द साबिक़े और गवर्नर द जोयो का द खुरई वादी किताबी बेगैरत है गरीब ला तकड़ा देखो चावल गवर्नर जोड़न कम नाला बिया गरीब ला जोड़ेगम कना दागा मोतबर बजद खीटी न मुमनई न बासम चे दे माना डजू की ओ दे रखो आ सड़े हुक्मरान पकार दे चे चा खजम जड़ा कुपड़ाई और पखपलम चरता हो गया तगे नहर रागले और चाखानान और नवाबान सरे रवाबित और ताल्लुकात नहीं बिल्कुल द पास नरा गुरजेदले और चे दा ताल्लुकात द खज़े मिजान लई द लूर मिजान लई द जोई मिजान लई जमा जान लई जमा गनी कचे दे हक निशिको दा ईमान को तेरोल बडेर ग्राम शी मुंगता नाकिम मोरे वर्ता है तालिब तो एमाओ तख्ता नो पचाई के केनोले हकीम से तेवी चरा सरा राजी शवे दा बोजम है वेल पप्लाना लार राजा पचाई के केनोले पे द पासे मालू चिही हकीम वाला पमा खरागले तालिबा चरता रवानी विजिल कार में दा मालू चरता उड़म वे तके दा ठोकराय वे ना जी प्रेगे दे बुढ़ाई पे द पास नजोर के ठोकराय के न दे बेड़ा दे करकश
چې طالب پچای خې د مالو چې تلری کړي مور زیړ سترګې پکې نیولې وي ول مور نالت په خزو ول بچي اول په ما خزي ناقصات العقل دي نو زه چا باندې لعنت تکي وایم ما اول په مونږ څومره اسلام شرمي او دین شرمي او مذهب شرمي چې مونږ یو دومره به شاید چې په مخ د ځمکه بل بهر تقدیر خبره د آدم علیه السلام وا چې تننا زرګونه کال رستو زه او د آدم علیه السلام متعلق وای چې پیغمبر وو کنو دا تاسو را نه غورس چا کړو نو آدم علیه السلام پیغمبر وو کنو خبره تیرا ده خبره د ځان کوه چې ته مسلمان نه یو کنه ته مسلمان نه کنه والولي جي الحمدلله مال اسلام څه ته وای لا اله الا الله دې ته اسلام نه ایمان څه ته وای دې کلمې ته ایمان وای کنه دې ته ایمان نه وای نو نن دا دنیا والله العظیم که ایمان پیجنی چې ایمان څه ته وای اسلام نه پیجنی چې اسلام څه ته وای نو چې یو قوم د قوم دومره ړوند او تباہی چا د ایمان لفظ ترجمه نشي کوله او د اسلام لفظ ترجمه نشي کوله دا ایمان او دا اسلام بد د پاره ذریعہ د نجات څنګه ګرځي زه ایمان او مستا تاسو پیجندم دنیا کې نه چې تاسو نه پیجنم تاسو زه اوس دلته نه پیجنم لکه قران کې راځي فلما نسوا ما ذكروا به الله وی زما قانون چې څوک هیر کی زه د هر قسم نعمت دروازې په ور پرانیزم حتى اذا فرحوا بما اوتوا چې دا ما څه ورکړي چې دې پکې خور نه نوځي اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ناګهانه راونی سم بیا حیرانی چې خدای دا څه و سره باندې وشي ترپکې وای چغې وای چې دا وڅه وشو څه داسې کېږي کله کله نو عزیزانو عرض داو چې خدای به ورته وایي په قیامت کې چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغله او طاهر کړو کذالک اليوم تنسا الله به ورته وایي نن تم زما هېرې تمه هېرې اوس چې د قیامت غوندې میدانی او خدای سړی ته وایي چې ته زما هېرې الله دې امان راکړي تباه به نشو مونږه تا زما قانون دنیا کې هېر کړو نو کذالک اليوم تنسا نن تم زما هېرې ولاړو سا نو 50,000 کاله به ولاړي هغه 50,000 کاله د قیامت ورځ چې دا داغه یو ورځ به د دې دنیا 50,000 ورځې وي داغه یو میاش به د دې دنیا 50,000 میاشتې وي داغه یو کال به د دې دنیا 50,000 کال دومره وي ولاړ به او الله به وي ته زما هېر ولاړو عزیزانو د خپل ګریوان کې سوچ پکار دی چې دا مونږ څه کوو آیا مونږ د تعمیر طرف ته روان یو که مونږ د تباہی طرف ته روان مونږ د هلاکت طرف ته روان دنیا کې ترقی د ملک چې د عزیزانو سرک نه دي ویاړی نه دي
اوس بیا خبره ده چې پاکستان کې وګوره والله کا اوبه پکې مفت نشته اوبه مونږ چې دا اوبه د بمبوس کو 25 روپۍ میاشت ورکو 25 روپۍ میاشت یعنی کوم ملک چې اوبه مفت نه نو هم څه ملک اوبه مفت نشته اوس داسې ملک ته چې کم خلک د ترقۍ ملک وای نو دا خلک بے وقوف نه دي دا کم عقل نه ملک د رسوایی او د شرمندګۍ دی مونږ ولا ترقي وایو زوام دا قوم د قوم بے وقوف دی دا داسې چل دی لکه یو کابلی هندوستان ته تللی چې هندوستان ته تللی نو د حلوا خانه کې لیدلی د یو هندو دکان دی پې ورغلی دی چې دا خو دا دومره حلوا پرته ده دا هندو ړوند دی که څه بلا ده چې نه یې خوري نو پې ورغلی ور ټوپ کړي او نوړی یې په خوله منډلې هندو پې را ټوپ کړي نیولی دی پولیس ته یې ورکړی دا بې وقوف خو ټول خانه ګنده کړو هلکه ولې ویل دا ړوند حلوا پرته وه او ده نه خوړه مړه پولیس را نیولو چې دا خو کم عقل دی په خرې سور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ورکړی دی ټنګه 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 او ښې شرمولی چې شرمولی دی نو ده دا خیال کړی دی چې اوهوی دا هندوستان خو ډېر ښه ملک دی وطن ته چې واپس راغی نو خپلوان ته تپوس کوي چې به هندوستان رفته بودی وی بله صاحب رفته بوده وی چطور وطن بود هندوستان څنګه ملک بسیار خوب وطن بود بسیار خوردن حلوا در اونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوی سواری بخر در اونجا مفت و فوج مفت و تماشاها مفت تماشیم پکې مفت اټیمی ورپسې ټنګولو کنه تاسو په ایمان وای چې دا بے وقوف نه و چې شرم ته عزت ویلو ملک دا د شرم مونږ نه الله عقل اغستی دی ا د شرم ملک ته مونږ د عزت ملک وای دا ملک به د حیا او د عزت ملک هله شي چې د پاکستان ښځې سپینې بورکې په سر کې او سپین پړونې په سري د لټې او د مارکین او د خامتا بورکې په سري داسې بورکې په سري چې ځوانه پکې زړه ښکاري نن یې داسې چادرۍ په سري چې د سلو کالو زړه پکې جینۍ ښکاري دا ملک به هله د سړي د زامنو ملکي زناکار راونیسم او ویې دروم او په کاڼو کې ښخ کړم شرابي نه پرتوګ وباسم او په دورو یې ووایم چې دا دنیا یې ټوله دا سنبه یې وګوري غل راونیسم او د لکونو خلکو په مخ کې ترې لاس غوڅ کړم دا ملک به هله د سړي د زامنو ملکي اوس نه دی واخر دعوانا ان الحمد لله که تاسو خیال کړئ تیرو جمعو کې ما د یو سوال جواب کړو سوال داو چې آدم علیہ السلام کا د غنم دانه نه وی خوړلې نو دی به د جنت نه ولې بار کېده بلکې مونږ به هم ټول عمر په جنت کې اوسېدی عزیزانو د ډېر جوابونه خو یو علمی جواب گویا پاتې و هغه داو چې آدم علیہ السلام چې جنت تلاړو بی بی حوا هم پیدا شو نو الله ورته فرمایل چې اسکن انت وزوجک الجنه
اوسېږه ته او ستا بیبي دې په دې جنت کې. علماء مفسرین وایي چې د اسکن تقاضا دا نه ده چې دې ټول عمر په جنت کې اوسي. اسکن دې ته نه وایي. ځکه چې قرآن کریم په دې گواه دی چې د قیامت نه رستو به جنت چې کم دی جنتیانو ته میراث کړی شي. نو میراث که تاسو خیالو کوي سړی د شي مالک شي، پلار مړ شو او د پلار مال پاتې دی، نو هغه اولاد ته چې میراث شي نو د پلار د مرګ نه وروسته اولاد د دې شي مالک وګرځي. نو د اسکن تقاضا گویا په جنت کې دا وه چې آدمه او حوا تاسو دواړه په دغه جنت کې اوسېږئ څه وخته پورې، ځکه چې زما اراده ده د انساني نظام جوړولو په ځمکه باندې د بني آدمو پیدا کول گویا په ځمکه باندې، ځکه چې د آدم علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې الله مشوره د ملائکو سره کړې. ملائکه ټول راغونډ کا ورته وی چې انی جاعل فی الارض خلیفہ، زه په ځمکه کې یو خلیفہ پیدا کوم. نو ملائکو ورته وی چې یا الله اتجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یا الله ته په دې ځمکه کې داسې خلق پیدا کړې چې فساد به کوي، د یو بل وینې به تویوي، یو بل به لوټ کوي، داسې خلق پیدا کړې. علما وایي چې بني آدمو نه خو لا پیدام نو ملائکو ته څه پته وه چې بني آدم به فساد کوي او دا به کوي او دا به کوي او دا به کوي. مفسرین وایي چې ملائکو بني آدم هم قیاس کړي په پیریانو باندې، چونکه د بني آدمو نه مخکې پیریان پیدا و او پیریانو به گویا یو بل وینې تویولو فسادونه کول، دا کیسې کولې. نو د پیریانو حال ملائکو لیدلی او نو ځکه الله ته ووی چې یا الله ته داسې خلق ولې پیدا کړې چې هغه هم د پیریانو غوندې فسادیان وي او وینې به تویوي او دا به کوي او دا به. نو د الله اراده چونکه په ځمکه باندې انساني نظام جوړول غرض، نو جنت ته د بی بی حوا او د حضرت آدم علیه السلام تلل چیو دا په طور مهمان. د دې داسې مثال دی لکه سړی د چا ځای ته میلمه راشي او هغه د څو شپو په نیت راغلی او د کور مالک ورته وایي چې وروره دا کمره ده او دا ورسره غسلخانه ده، دا ورسره چمن دی، چرته دی چې خوښی سملا ناستو سا چمن کې ګرځه، دغه دی ځای. د دې دا معنا نه ده چې دا میلمه راغلی دی او ده ورپسې دا کمره یې لاټ کړه، یا دا یې ګویا کې پې خرڅه کړه چې دی د دې مالک وګرځېدو. نه، څه وخت له چې راغلی دغه ځای دی، دلته به تا ته ارامي او سکونت. د دې دا معنا.
नो अर्ज दाओ चे कुरान के आयात ते संग ने अलका उरिस्तुमुहा याद दे चाहते वनूदू वाक्य दे वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमुहा तासु ख्याल रखे वनूदू उरिस्तुमुहा जन्नत बा स्तासु गोया के दासी मिल्क शील का सड़ी लची मीरास पाती हुई दचा नुदी वजना उलमाए मुफस्सिरीन वाई च उसकुन्ना दा न मालूमीगी च तासु टोल उमर पर जन्नत के पातिश अजीजानो दा कुरानी अजायबात थी कुरान दासी वो किताब दे लका समंदर समंदर न बतर क्यामत अपोरे बेबहा मलगले रऊजी खत्मी की बात कुरान करीम हमको है कि दासी हो अजीम किताब चिपार वक्त के बते अजैबात रऊजी ब्याता सोगो है स्वर्ल सवकाल उश और स्वर्ल सवकालक दी किताब हिफाजत चूंकि खुदा पखपल जिम्मा अगस्ते दे लिहाजा यो ज़्वर और ज़ेर के उम पर स्वर्ल सवकाल के फर्क न दे रहा और तर क़यामत अबदा गसी नो अर्ज़ दाओ चे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि मलेको सरा मशवरा पर ज़मका द खलीफा पैदा कोलो करेवा जन्नत ततलल द आदम अलैहिस्सलाम दायो मेहमान नवाजी हुआ उस दाना दा गनम ज़मन देमल के आज़ाबुन हदीर दी और मुख्तलिफ किस्म यो अजाब पके दाम दे चिमा ताबल और यो सड़ी हुई चे मौलाना से तासो आई चे पैगंबरान दरोग न हुई नो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खपल कौम तवली दरोग वेली चागी वर्तराल वर्तवे चराजा चे मेले तजु द वर्तल इन्नी सकीम ज बीमार हालांकि दे बीमार न हो नमा वर्तवे चे भाई खबर दादा चे बीमारी पर दो किस्म दा यो बीमारी द जड़ा दा और द रूह था और यो बीमारी द बदन था इब्राहिम अलैहिस्सलाम गरज दाओ चे मेलो ला आगा खलक जी चे पजड़ जोड़ी तासो पैमान हुए चे द अख्तर पोरस द चापलार मड़ी या जोई मड़ी या खजा मड़ी या लूर मड़ी और तौर पर से वर्ष चराजद अख्तर रोज द चे मेले तलार शुलार बशी कर तरा पता का खबर हो पोए गई कि पागा जवर लगन पोए गई दुमरा हो पोए गई चे द अख्तर पोरस द सड़ी प्लार मड़ी और ताजा खाख कड़े और मरगरी और पसेरा ची चाल कराजा चे मेले लजू नो लार बशी वर्ष वजह सही जैसे बीमारी से बीमार होने वाली नजे अब वही जमाना नवीनी सासी प्लार में मर दे तुम आते हुए जरा दो मिली लो द पैगंबर दड़ नवीनी सासी द कौम द बीदिनाए पहुंचा पैगंबर खुद जमुन बोंदे न दे
پیغمبر خوڑے بیماری 24 گھنٹے چاگا دا قوم بیدینی او دا قوم بغاوت گوری اس منگو دا غیو صاحب دا اوی تیری بربادی میں ہے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج جستا کور رانشی نظما کور جوڑ شی ستا کور چوران شي زما کور تا کره مړی شوی دی ما کره صاحبه ماښام روټۍ را روان الواګانې را روان د شرشمو د ټیلو ډیوه را روانې که نه جي ما کور آباد شي د تختې جوړه ماته ملو شي د څلوېښتی ماته ملو شي خدای دې چرې ژوندی مه پاتې کوه چې ژوندی پاتې خو ماته نه فایده نشته ستا په مرګ کې زما کور ابادي مونږ خدا شي او پیغمبر خدا شي نو کنه پیغمبر پالو اگانو یا پیغمبر د شرشم ټیلو په ډیوو باندې یا پیغمبر د تختې او د څلوېښتو په جوړو باندې خوشحالي او مونږ غوندې خو نه وکړو ابراہیم علیہ السلام ورته فرمایل انی سقیم میلو لا هغه خلق زی چې په زړه جوړي د چا چړه بیماری هغه میلو ته ځي زه ګورم چې تاسو 360 خدایان دي ستاسو زه هغه خالق حقیقي ګورم چې د هغه په مخ کې تاسو بت ته سجدې کوئ زه میلو ته تللی شم نو ما ته ویې ښه اوس پوه شو ویا یو بله خبره چې وه چې هغه ښځه او دی روان وو ما یاره د دې قابل نه یې چې زه تا سره خبرې وکړم او زه خبرې ډېرې اوږدې کولی هم نشم تنګوه مې ما ویل نه جي هسې ځان پوهوم ما چې څو کاله عمر دې دی کم از کم 55-60 کال عمر میں چې پس 75 کاله کې پوه نه شو کور دی وران شه دی نه پس په څه پوه دی نه پس په څه پوه وزا د دین خبره ده بلار روان دی ابراهیم علیہ السلام ور سره بیبی ده داغه بادشاہ قانون داو چې کم سړی سره به خزاوانو آبیت اغسطا او چې خور بوا ور سره نو هغه بیت نه اغسطا اوس د پیغمبر د شان سره چې خزه ته وایي نو ابراهیم علیه السلام خپل بیبي ته وویل چې کتانه تپوس وکړو چې د دې څه کېږي نو ته ورته زی خورې ولې ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړی او خزی اسلامی ټول رونه او خويندې انما المؤمنون اخوه نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام ورته وی چې چونکه په اسلام کې ته زما خورې شریعت کې زما ته په حق د نکاح اغستې نو ته ورته وایې چې زما رور دی ادا چې نو زما عزیزانو عرض داو چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو حقیقت خدا سي نو او هر شی چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري تاسو 1400 کال وروسته پیدا خلق اول خو تاسو دا مجال نه لرئ چې دا خلقو متعلق یو خبره کجا آغا کجا مونگا کجا داغی ایمان او کجا زمونگا ایمان زمونگ سے ایمان داغی ایمان داو چه سبای ہوئے نو سر بے کٹ کو
वो खबर न बन रस्तु के ईमान सो वो दे सर के कट जाने का मुझको गम नहीं, सर के कट जाने का मुझको गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। आशिकान का माशुके तो इस सर के कट जाने का मुझको गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। द सर प्रे के दो गम राता निश्ता ख्वासे च जमा सर प्रे के दो सरस्ता तूर चरता का गणेश तमोन ब्याद पाकिस्तानियान होंगी पाकिस्तान अल्लाह यो खबर में चाहता करे हुआ खबर दागे बरक सो खाता माते हुए जी मौलाना से मुलियानम दरो माना तो पोएगी ना कमकली मसला दादा चे अन्नास अला दीन मुलूकिहिम खलक द बादशाह पर मजहबी जमुंग बादशाह दरोग जन दे नो कमुंग दरोग वायु खपकेगा मां मुंग बादशाह दरोग जन तासोगो रही लस्काल उश چې دې سړی دا قوم د اسلام په نوم څه په دوکه کې وساتل لس کاله بڑی سی را خوشی کړي اوس په مولیانو ملاس هوا اسلام دې اسلام دې اسلام دې اسلام دې اسلام دې چې د خلکو خولې لرم تاسو له شرم نه درځي بیا په خپل اخبار او په خپل ټي وي او په خپل ریډیو باندې خو د بار ملکونو ایمانداری منه شر کوي کنه شرمېدلو تاسو په شرمېږئ پرون د چین لوی راهنما استعفا ولې ورکړه ولې ځکه استعفا ورکړه چالکانو جلوس وسته او هغه اعلان وکړ چې دا زما د تنظیمي امورو د نااهلیت وجوا چې د الکانو جلوس وستو لہذا زه استعفا ورکړم شرمېدل بیا خو په ریډیو باندې مو وایي چې د چین وزیر یا د چین یو مشر استعفا ورکړه ځکه چې د چین الکانو جلوس وسته دلته په کراچۍ کې په سونو خلک کباب شو غوث علي شاه پلار تاسو ولې ځان ته ساتلی کابینه ماته کړه هماغه خرم بیا واغست مرکزی کابینه ماته کړه هماغه خلک هم بیا واغست ولې مساتلی د وزیر اعظم شرافت دا دی د دې انسانیت دا دی چې ستا په ملک کې د یو خدای بندگان او د یو قرآن او د یو اسلام منونکي خپلو کې وجنګېده د دا معنا ده چې دا حکومت نااهله دی نو دته فوراً مستعفي کېده پکار دی فوراً تاسو له شرم نه درځي چې تاسو د اسلام نامې علي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په کور کې چې معاصره وشوه فوج ورسره و د تمام دنیا امیرو خلق ولراله چې اړر وکړه چې دا خلق کېمه حضرت عثمان ورته وفرمایل چې نه ځان به کېمه کم خو د قوم په مرۍ به چرې چاړه ونه چل ځان په تبرونو او په تورو حلال کا فسیکفیکهم الله آیات وی چې د توري گزار په وشو د وینو